السلام علیکم یو ځل بیا تاسو سره موجود یو یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو یعنی تاسو سره انډراید موبایل دی تاسو غواړئ چې په هغې باندې آیفون ویډیو وکړئ نو بالکل دا ویډیو مه سکپ کوئ ویډیو تر اخره پورې ګورئ په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه در وښایو چې تاسو په انډراید موبایل باندې آیفون ویډیو کولی شئ نو دغه اپ درښیم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او څومره کسان چې دا ویډیو په ټیک ټاک کې ګوري نو په پروفایل کې د یوټیوب چینل لینک دی په هغې کلیک وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم تاسو کتلی شئ او په فیسبوک کې چې څومره ملګري دا ویډیو ګوري نو ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ نو زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم فرست اف آل به راشئ په موبایل کې پلی سټور ته پلی سټور نه به دغه اپلیکیشن تاسو انسټایل کړئ چې دغه تاسو انسټایل کو دا به تاسو په موبایل کې اوپن کړئ چې په موبایل کې اوپن شو دلته سایډ کې دغه ام جو نشان راځي په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته یعنې تاسو کتلی شئ خپل فلټر چې دا دی او تاسو اوس غواړئ چې دا آیفون ته واړوئ یعنې دا تاسو کتلی شئ کلر اوس تاسو په دغې اپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به آیفون ته واوړي تاسو کتلی شئ بالکل زبردست طریقې سره یعنې لاول داسې کلر دی تاسو کتلی شئ اوریجنل او بیا ایډیټ یعنې بالکل تاسو په اسانۍ سره DSLR او آیفون ته اړولی شئ نو دغه تاسو دغه اپ تاسو انسټال کولی شئ په ډسکرپشن کې لینک دی د هغې ځای نه تاسو انسټال کولی شئ تاسو کتلی شئ چې زبردست فلټر دی آیفون په دغې باندې کلیک کوئ او ستاسو ویډیو به آیفون ته وړي نو که ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ اوس تر بلې ویډیو پورې ما راکړئ یاسر شاه له اجازت د الله په امان